روسیه سنت پترزبورگ The Field Marshals Fourov یادگار دا داسی باور کیگی. به حقیقت کی دا معلوم نده چه دا لرغونی جنگیالی یادگاری د چاله پورا واقف شویده. هاغا نده ورته د سورو فنزورونه نپ مخ او نپ لباس. په یادگار کې د کماندان سوروف پوری اړوند هیڅ یو تفصیل یا نخ نشته. په یادگار باندې لیکل شوی دی چې مجسمه ساز او بنست اختونکی څوک دی. دا یو ناوخته جعلی نخته. دا د بشپال شوی یادگار په سطح کې کنده شوی ده. په فلزی محصولاتو باندې نقشونه تل تاپ شوی وي. دا د کاست کولو لپاره د قالب جوړولو کې ډېر اسانه کوي. په جنګیالي د سینې باندې د امپراتور د مونوګرام سره یو مخکینی توري که مجسمه ساز او ګوتونکی غواړي خپل کار لاسلیک کړي. نو هغې به سمت لاسه لور شوی حروف جوړ کړي وای. او وروسته به یه د چاقو سره خپل اثر نکاشلی وای. خو تاریخ پوهان باور لري چې وروسته جعلی نقشونه